د ورو سوال کړی دی چې جومات کې المارۍ پرتي او د جومات کې ګڼه ډېرې او د المارو د لاسه ځای تنګ شي نو دا المارۍ چې د جومات دپاره وقف شوي دي د دې ځای نه بل ځای ته نقل کولی شي او که نه الجواب نقل د وقف معنی ده چې یو شی وقف شوی د الله دپاره د دې نقل کول د یو ځای نه بل ځای دپاره چې مصلحت پکې بیا جایز دي چې مصلحت پکې څنګه لکه اوس دا جومات دی او په دې جومات کې موږ سره لکه د قرآن دپاره المارۍ دي یا ټیپایانې دي هر څه چې دي او جومات ته اوس د دې ضرورت نشته نورې جوړې کړې نه وي یا نوې قالینې راوړو یا سپیکرې نه وي واغستې شوې دا اوس ته د دې ځای نه نقل کولی شي خو څنګه ته به نقل کوې کور ته بل جومات ته ځکه چې دا وقف دی د چا دپاره د مسجد دپاره الله دپاره وقف دی د جومات شی ګوره کور ته نه جوړی بس خلک وایي جومات نه قرآن ویلی شو کور ته ګران دی ډېر که نه ځکه چې په 15 ریاله دی د جومات خلک وایي چې یا الله چې ته قرآن مې راوړی جومات کې مې کېښودې چې را خلک ووایي چې ثواب راته میلاوي نه بعض وایي که موږ ته ځان له یې وویسو دا خو وقف دی د جومات دپاره د دې د جومات د ویسته ناروا دي او که چېرته یو داسې وقف شوی څیز د جومات نه وباسي نو بل جومات ته به یې وړي ښه که اوس څوک داسې ووایي چې نشي کېدی داسې بل ځای کې جومات ته هم ضرورت نشته اوس څه وکړو نو بیا به یې خرڅ کړې او چې کمې پیسې میلاو شوې هغه پیسې به به دې جومات ولګي ټوله خبره به بیا جومات ته راواپس کړې ځکه چې دا شی وقف شوی دی د چا دپاره د الله دپاره په دې کې به اخوا دېخوا نه کې په دې کې به ډېر احتیاط کوئ ګورئ یو شی چې د الله دپاره وقف شو دا د الله دی ګورئ نو د جومات سامان که چېرته زیاتي شي د هغې نه نقل کوې نو بل جومات که بل جومات نه میلاویږي یا ضرورت نه یې خرڅ کړه او خرچه په جومات وکړه او که چېرته دا سامان او د دې جومات مشرتیا او هر څه حکومت کوي لکه دلته سعودي عرب کې د وزارت الشؤون د چترۍ لاندې دي جوماتونه او د هغوی د مشرتیا لاندې دي نو بیا هغوی ذمهوار دي هغوی ته به ویل غواړي چې دې سره څه کې څه نه کېده د هغوی کار دی عام خلک په دې کې ګوتې نشي وهلی والله اعلم